ناسا په جنت پسې ګرځېده خو دوزخ یې وموند. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو السلام علیکم. د امریکا فضایي اداره ناسا د فضا او ځمکې په اړه د څېړنې یو لوی او نړیوال مرکز دی چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا رامنځته شوی او تر دې مهاله لویې لاسته راوړنې لري. دا چې دوی داسې موضوعاتو په اړه څېړنه کوي چې د بشر په ژوند کې نوي دي، نو ځکه کله ناکله د جالبو او حیرانونکو پایلو سره مخ کیږي. د دوی نوې تازه څېړنه هم له حیرانتیا ډکه ده. دا چې دا څېړنه څه ده او څه پکې موندل شوي دي، دا هر څه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. نو د دې لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او د ورته نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د ملګرو سره شریکه کړئ. ناسا په دې هڅه کې ده ترڅو د انسانانو لپاره له ځمکې پرته په نورو سیارو او منظومو کې هم د ژوند وړ چاپیریال ومومي. اما ناسا کله کله د داسې موندلو سره مخ شي چې نه یوازې هدف ته پکې ونه رسیږي، بلکې د هدف له ټاکل شوي ماهیت سره څرګند تضاد پکې موجود وي. ناسا په 2004 زیږدیز کال کې د لمریزې منظومې بهر په سرطان نومي فلکي منظومه کې یو سیاره ومونده چې د خپل جوړښت له کبله د مرموزې سیارې په نوم ونومول شوه. په 2011 زیږدیز کال کې په همدې سیاره کې ځینې څېړنو په ډاګه کړه چې د دې سیارې اټموسفیر له سیانید هایدروجن څخه جوړ شوی دی. سیانید هایدروجن هغه خطرناک او مهلک غاز دی چې په امریکا کې د جنگي مجرمینو د تر ټولو سختې شکنجې لپاره کارول کیږي او د نازیانو لخوا د یهودانو او مخالفینو د عامه وژنې لپاره په دویمه نړیواله جګړه کې په پراخه کچه وکارول شو. د دې سیارې هوا نه یوازې د انسانانو د تنفس لپاره مناسبه نه ده، بلکې وژونکې هم ده. له بلې خوا په همدې سیاره کې د کاربن ډای اکساید او کاربن مونوکساید مواد څخه ډک رودونه بهیږي. د امریکا او فرانسوي ګډ پلاوي د موندنو په بنسټ چې په 2012 زیږدیز کال کې د استروفیزیکل جورنال لیټر لخوا خپاره شول، د دې سیارې په باندنۍ سطحه کې د ګرافیټ او نننۍ جوړښت کې الماس کارول شوي دي. دا دوزخ نومي سیاره هم د ځمکې په شان په خپل میخوره او د لمر په چاپیر راګرځي، خو په دې توپیر چې د ځمکې په پرتله 80 ځله لمر ته نږدې موقعیت لري. د دې سیارې داخلي تودوخه 2000 سانتیګریډ ته رسیږي. د دې سیارې جوړښت او ځانګړتیاوې په دینی کتابو کې د دوزخ د ذکر شوي ځانګړتیاو سره ورته والی لري. نو په همدې خاطر د دغې سیارې نوم د دوزخ په نوم نومول شوی دی.